بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو ملګرو، لطیف مهربان یم ستاسو خدمت کې بیا حاضر یم. په دې هیله چې تاسو په ټول روغ جوړ او ارام اوسئ. ګرانو ملګرو، له دې نه مخکې چې د ویډیو باره کې خبرې وکړو، له تاسو نه هیله کوم چې زما د صفحه لایک کړئ او ورسره د یوټیوب چینل مې تاسو سره سبسکرایب کړی نه وي نو مهرباني وکړئ دا سبسکرایب کړئ او نور ملګري مو هم راوغواړئ دې ته چې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي. ګرانو ملګرو، د نن موضوع دی موږ تاسو چې څنګه موږ تاسو خپل پیج کولی شو ویریفای کو او دغه علامت یا دغه ټیک مارک چې دوی ورته وایي یا دغه بج چې دوی ورته وایي څه شو بلو بج ورته وایي دغه موږ تاسو څنګه خپل فیسبوک ته ایډیټ اپلای وکړو چې دغه موږ تاسو واخلو او دې لپاره کوم کارونه موږ ته ضروري دی او دا شین بج یا بلو بج یا ویریفای کول چاته فیسبوک کوي سمه ده. دې لپاره چې تاسو په ویډیو باندې پوه شئ نو تاسو نه هیله کوم چې ویډیو سکیپ کوئ مخکې کوئ ویډیو له اوله تر اخره پورې له ما سره وګورئ چې تاسو پوه شئ چې یعنې تاسو څنګه کولی شئ دې ته اپلای وکړئ کوم شیان دې ته ضروري دي. سمه ده. اول خو دغه لینک چې دې صفحې ته تاسو راشئ د اپلای کولو صفحه چې څنګه تاسو ورته اپلای کولی شئ دې لینک زه تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې شریکوم. تاسو کولی شئ دغه لینک د ویډیو په ډسکرپشن کې پیدا کړئ، ورباندې کلیک کړئ، مستقیما تاسو راشئ دې صفحې ته. تاسو وګورئ د ویریفاید بج صحیح شو دغه کوم تاییدول یا رسمي کول د تاسو د فیسبوک صفحې دغه بج ته کوم چاته دی ورکوي. ګوره څه شی دوی وایي اول how do I request a verified badge on Facebook وایي څنګه د یو رسمي یا تاییدولو بج ته د فیسبوک هغه لپاره اپلای وکړم، یعنې څنګه زه دغه شین بج لاسته راوړم سمه د خپل فیسبوک پیج ته او یا هم خپل پروفایل ته. The verified page appears next to a Facebook page or account's name in search and on the profile. It means Facebook has confirmed that an account is the authentic presence of the public figure, celebrity or global brand it represents. ګوره دا چاته دوی ورکوي یا چا د صفحې سره د شین باج دوی لګوي یو سلیبریټي سره یعنې یو اکټر سره چې هغه اکټور وي یا فرض کړه داسې ویلی شي دغه دی موږ تاسو سلیبریټي یا موږ تاسو مشهوره خلک دي موږ تاسو د کرکټ پلیران دي سمه ده یا د فوټبال پلیران مو دي هغه یو بل پلیر دی موږ تاسو چې مشهور وي یا هم دوی چاته ورکوي یو پبلیک فګر ته ورکوي لکه سیاسون شو لکه د موږ تاسو ولسمشر شو د موږ تاسو کوم وزیر شو یا د موږ تاسو کوم والي شو سمه ده دغه ته ورکوي. اور ګلوبل برانډ یا برانډ شو ګلوبل برانډ په افغانستان کې ګلوبل برانډ څه شی دی؟ په افغانستان کې ګلوبل برانډ مخابراتي شبکې دي یا هم بعض تلویزیونونه موږ ورته کولی شو ګلوبل برانډ ورته وایو سمه ده. دغه شیان چې دي دغه ته ګلوبل برانډ موږ تاسو وایو. اوس دا خو پوه شئ موږ تاسو چې چاته دوی فرض کړئ دغه چا فیسبوک دوی رسمي کوي د چا فیسبوک دوی تاییدوي دې خو موږ تاسو پوه شولو سمه ده. اوس دې ته راځو چې د دې لپاره اوس فرض کړئ که موږ تاسو دې ته اپلای کوو سمه ده. زه اوس فرض کړئ یو عادي شخص یم دې ته که زه اپلای کوم څه شیانو ته موږ تاسو ضرورت لرو پوه شو دلته چې لیکي what are the requirements to apply for a verified badge څه شی باید ضروري دي موږ تاسو که دغه شنه علامت یا شنه ټیک مارک ته که غواړو خپل فیسبوک موږ تاسو ته لستړو څه شیان موږ تاسو ته ضروري دي. ګوره دلته چې لیکلي we look at a number of factors when evaluating Facebook accounts to determine if they are in the public interest and meet our verification criteria. دې لپاره دوی وایي موږ خپله یو پالیسي یو رولز یو ریګولیشن یو شی دوی لري سمه ده چې هغه په اساس باندې تاسو فیسبوک پیجونه دوی ګوري که چیرې فرض کړه هغه کوم کرایټیریا چې دوی تاسو ته تعینه کړې که هغه تاسو برابر شول هغه کرایټیریا سره برابر وي تاسو فیسبوک اکاونټ مستقیما هغوی درته خپله درته ویریفای کوي تاسو ضرورت نشته هغوی خپله درته شین باج درکوي او که چیرې تاسو فرض کړه وایئ چې فیسبوک د ما پیج نه دی کتلی تاسو کولی شئ چې خپله ورته اپلای وکړئ سمه ده. ګوره دلته نور څه لیکلي in addition to following Facebook terms of service your account also needs to be authentic. Your account must represent a real person, registered business or entity. څه شیان ګوره ضروري دلته دقیق دلته نور هم راغلي نور هم هغه کوم ضروري موارد چې دي د فیسبوک د ویریفای کولو لپاره هغه دلته نور هم دلته یعنې ډیټیلز کې دلته ویلي دي. وایي تاسو اکاونټ باید یو ریل یعنې یو صحیح نفر پریوینټ کړي داسې نه فرض کړه چې هغه نفر باید خپله وي. فرض کړه موږ تاسو نشو کولی چې د راشد خان په نوم باندې موږ تاسو اپلای کړو ولې راشد خان خپله پیج لري راشد خان خپل پیج ویریفای دی زه خو ریل راشد خان نه یم فرض کړه زه وایم چې زه ریل راشد خان یم سمه ده زه خو ورته وایم چې زه راشد خان یم نو زه دروغ وایم سمه ده
دې څه شی وایي دغه شیان باید تاسو ونه کوئ. ریل پرسن باید وي، رجسټر بزنس اور انټیټي. فرض کړه موږ د کوم شبکې کوم شرکت نه اپلای ورته کوو، باید موږ او تاسو هغه شرکت د موږ او تاسو خپل وي. سمه ده؟ دغسې نور معلومات هم ګوره دوی لري. سمه ده؟ دلته ګوره یو شی دوی هم ویلي دي چې keep in mind، دا وایي په ذهن کې خپل وساتئ that if you provide false or misleading information during the verification process, we will remove your verified badge and may take additional action to delete your account. چیرې ګوره وایي دا په موضوع کې ښه سم واچوئ. که چیرې تاسو موږ ته معلومات دروغ راکړي وي یا موږ سره غلطي کړې وي د شنه باج د اخیستلو دپاره، فرض کړه که تاسو غلطي کړې وي، فرض کړه زه ورته وایم زه راشد خان یم، زه معلومات هم ورکوم. سمه ده؟ هغوی ما ته ویریفای هم کړي. که چیرې له ده نه بعد فیسبوک خبر شو دوی څه ویلي شین بیج خو موږ نه اخلي کیدای شي د موږ اکاونټ هم څه شي ډیلیټ کړي. یعنې تاسو بیا په خپل نوم باندې اکاونټ هم نشئ جوړولی، هغه به هم تاسو ته څه کړي ډیلیټ کړي. If your account doesn't meet the criteria for a verified bid, there are other ways to let people know it's authentic. For example, you can link it from official website, Instagram profile or Twitter account. سمه ده؟ که وایي تاسو دوه کرایټیریا سره نه برابره کوئ نو تاسو کولی شئ خپل پروفایل له ویب سایټ سره، له انسټاګرام سره، دې سره هم ټویټر سره هم تاسو لینک کړئ هغه. ښه، دا خو فرض کړه موږ او تاسو معلومات واخیستل. سمه ده چې اوس څنګه موږ کولی شو وبخښئ څنګه فیسبوک کومو خلکو ته دغه شین باج ورکړي او څنګه کوم شیان ورته لازمي دي او کوم شی ورته ضرورت دي چې موږ باید هغه پوره کړو. اوس فرض کړه یو نفر وایي چې د ما دغه ټول شیان پوره دي. سمه ده؟ او یو خبر بل درته وایم ګوره، can I buy a verified badge؟ وایه زه دغه verification badge اخیستی شمه، د پیسو باندې اخیستی شمه. Never engage with someone offering to sell you verified badge. We don't sell verified badges and any accounts found doing so will have their badges removed. ګوره وایي دا هېڅکله تاسو دا کار ونه کوئ. که تاسو ته څوک وایي چې تاسو موږ ته پیسې راکړئ، زه د پیسو په زور باندې تاسو ته دا شین باج اخلم، تاسو متیقن اوسئ چې دا کار یوازې د فیسبوک دی، ما سوا له فیسبوکه ده، هېڅوک نشي کولی. هېڅ چا ته پیسې مه ورکوئ، هېڅوک دا نشي کولی. کوم ریکوایرمنټ چې ما درته وویلې هغه ریکوایرمنټ تاسو کله پوره کړه، اوس راځو دې ته چې څنګه فرض کړه موږ دې ته کولی شو اپلای. فرض کړه یو نفر راځي وایي ټول شیان دې ما پوره دي، زه غواړم دا شین باج واخلم. نو دلته تاسو راځئ، you can submit a request by filling out a contact form. په دې contact form باندې به کوم موږ تاسو کلیک کوو. دلته ګوره څه شی وایي تاسو غواړئ، وایي تاسو ویریفیکیشن ټایپ څه شی غواړئ. ورته وایم فرض کړه زه غواړم پیج مې ویریفای کړم، دلته راځم کلیک کوم، لاندې سلیکټ کړئ پیج مې فرض کړه خپل سلیکټ کړئ. دلته راته وایي دا د څه شي باره کې دی، زه به ورته وایم چې فرض کړه دا سپورټس باره کې دی. سمه ده؟ ورته وایم سپورټس دی. دلته راځي ورته وایي کنټري ورته څه شی ورته وایي افغانستان به ورته انتخابوئ. دلته به راځئ ګوره دغه ډېر مهم پارټ او ډېر مهم بخش دی. دلته به تاسو څه کوئ، دلته به تاسو خپل د تذکرې عکس ورته اپلوډوئ. تذکره ګوره ډېر مهمه ده. تذکره که الکترونیکي تذکره وي نو یعنې بهترین کار دی. که چېرې الکترونیکي تذکره نه وي او پخواني کاغذي تذکره وي نو هغه باید تاسو څه ورته ترجمه کړئ ورته. سمه ده؟ دلته چې راځئ please share why this Facebook page or profile should be verified. دلته ورته ولیکئ چې فرض کړه ولې وایي د تاسو پیج مونږ درته verify کو. تاسو ورته ولیکئ I am public figure. نو دلته به زه ورته وایم چې زه یو پبلیک فګر یم، زه په خلکو کې مشهور یم. که تاسو سیاسونه تاسو ورته لیکلی شئ چې زه یو سیاسي مشر یم، د دغه خلکو فرض کړئ یا زه د پارلمان وکیل یم یا زه فرض کړئ د ولایتي شورا وکیل یم، صحیح ده، یا زه کوم سیاسي حزب لرم. او یا هم که تاسو کوم سپورټس کوم لوبغاړی یې، سمه ده، که د کرکټ لوبغاړی ورته وایي چې زه د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړی یم، که د فوټبال لوبغاړی تاسو ورته وایي چې زه د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لوبغاړی یم، یا که تاسو په اولمپکس کمیټې کې کوم بل کار کوئ تاسو ورته ویلی شئ هغه هم ورته ولیکئ. سمه ده؟ لیست ادر سوشل میډیا پریزنس اکاونټس. دلته څه شوي، دلته به تاسو د خپل د سوشل میډیا اکاونټونه فرض کړه دا خو شو د ما د پروفایل، که تاسو انسټاګرام کې کوم اکاونټ لرئ انسټاګرام اکاونټ دلته لینک ورسره شیر کړئ. سمه ده؟ که یوټیوب چینل لرئ یوټیوب چینل اکاونټ دلته ورسره شیر کړئ. که ټویټر اکاونټ لرئ ټویټر کې ښه فعال هغه اکاونټ ورسره شیر کولی شئ. دلته چې کولی شئ تاسو خپل نور سوشل میډیا یا اجتماعي رسنیو لینکونه ورسره شیر کولی شئ. اډیشنل کامنټ فرض کړه که تاسو کوم اډیشنل کوم اضافي خبره لرئ هغوی ته وکئ، هغه تاسو دلته ورته کولی شئ. سمه ده؟ This is my additional comment. دا ما درته مثال په توګه که تاسو خپل معلومات ورسره کولی شئ هغه ورته ولیکئ. دا چې ټول ولیکل څه به کوئ، سینډ بټن باندې به تاسو څه کوئ، کلیک کوئ. سمه ده؟ نو دغه
تذکره مو ورته اپلوډ کړئ دغه شیان ورته وکئ سینډ بټن باندې څه وکئ کلیک وکئ سینډ بټن باندې تاسو کلیک وکئ تاسو ته په ظرف د 1 ساعت نه تر 3 ورځې پورې فیسبوک څه کوي درته ریپلای کوي سمه ده فیسبوک درته ریپلای کوي هغه دی که فیسبوک مو ویریفای شو شین بج یې درکړه نور اعلان نور تاسو مزې دي که چیرې یې در نه کړه تاسو ته هغه ریزن هغه وجه یې لیکي درته چې کوم دلیل باندې مونږ تاسو ته دغه شیان در نه کړه هغه به درته هغه دلیل سره درته لیکم چې تاسو په دغه شي باندې کار وکړئ فرض کړئ تاسو فیسبوک پیج لایک کم وي تاسو فرض کړئ فیسبوک پیج لایک زر وي نو درته وایي چې حد اقل تاسو 100 لایک واخلئ 10,000 20,000 10,000 50,000 دومره ته ورسوئ سمه ده او که درته وایي چې په اباوټ سیکشن کې مو ولاړ شئ د فیسبوک ګورئ یو شی ورته وکړم دغه وخت کله تاسو فیسبوک جوړوئ نو تاسو یو دغه بخښنه غواړم زه دې ته راشم دغه اباوټ سیکشن دغه ډېر مهمه سیکشن دی دې کې تاسو کوشش وکړئ تاسو ټول معلومات دقیق دلته ورکړئ که دلته تاسو معلومات مکمل نه وي نو تاسو مطمئن اوسئ چې تاسو فیسبوک به هېڅکله تاسو ته ویریفای نه شي اباوټ سیکشن هغه سیکشن دی چې هغه یې تاسو باره کې دی تاسو فیسبوک څه شی باره کې دی تاسو جیمیل ادرس کومه دی تاسو شمیره کومه ده هغه ټول شیان به تاسو دلته په اباوټ سیکشن کې څه کوئ ورکوئ ګورئ زه اباوټ سیکشن ته راشم دغه اباوټ سیکشن سمه دلته به تاسو څه شوئ دلته به تاسو کټګري انتخابوئ پبلیک فکر نیم دغه شی سمه ده یوزر نیم دغه شی ایډیټ سټارټ ډیټ دغه شی ایډیټ بزنس ټاب فون نمبر دغه شی انټر ایمیل دغه شی انټر ویب سایټ دغه شی سمه ده دغه ټول شیان به تاسو کوئ دلته به یې ورکوئ هغه نه بعد به څه شی کوئ بیا تاسو اپلای کوئ هغه ته کله اپلای مو وکړه فیسبوک خپله ګوري که هغوی وکتل چې تاسو واقعیت په دې اړ دی چې تاسو فیسبوک پیج درته ویریفای شو نو تاسو ته څه شی کوي فیسبوک پیج مو درته ویریفای کوي ګرانو ملګرو دا و زموږ نننی ویډیو دې باره کې چې فیسبوک دغه شین بج یا بلو بج څه شی دی دا چاته ورکوي او موږ څنګه کولی شو د دې لپاره اپلای وکړو تر څو موږ هم دغه شین بج خپل فیسبوک پروفایل ته یا هم فیسبوک پیج ته واخلو دې هیله ګرانو ملګرو چې ویډیو مو خوښه شوې وي تر راتلونکي ویډیو پورې تاسو په لویه بخښونکي خدای سپارم ښه وخت ولرئ خدای پامان